یو بل بت ماتونکی لومړی خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله هیلې چې ژوند شي بیا حیات ومومي ژوند واخلي محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله ټوټې چې څو منات کړې پر گزار د خپلو تورو ټوټې چې څو منات کړې پر گزار د خپلو تورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د فکري جوړښت درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا په درانه حضور کې را حاضر سوی یم په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ خوشحاله آباد یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل مو یو بل داستان تر تاسو پورې راوړی چې په نامه دی یو بل بت ماتونکی. درنو او قدرمن اوریدونکو، یو بل بت ماتونکی داستان د سلطان محمود غزنوي رحمه الله د وخت حیرانونکي پیښو باندې راګرځي. دا داستان مو ولې انتخاب کړئ؟ په هکله یوه خبره کوو. تر ټولو لوی خیانت دا شوی دی چې د سلطان محمود غزنوي شخصیت او جهاد خلکو ته په غلط شکل او صورت کې وړاندې کیږي، او د هغه تاریخ د دشمنانو لخوا څخه مسخه او تبدیل شوی. په مکتبونو کې چې کوم تاریخ لوستل کیږي په هغه کې د سلطان محمود غزنوي د 19 بریدونو یادونه شوې ده، او په هغې کې زده کوونکو ته دا ښودل کیږي چې محمود غزنوي یوازې د لوټ او تالان لپاره هندوستان ته تللو، او کله به یې چې مال او دولت ښه زیات راټول کړ بیرته به غزني ته ولاړ. د دې خبرې د باوري کولو لپاره به دا دلیل وړاندې کولو چې که هغه لوټ او تالان نه کولو نو ولې په هندوستان باندې حکومت نه کاوه، او هغه یې د تل لپاره د خپل حکومت برخه نه ګرځوله، لکه چې د هغه څخه وروسته اسلامي فاتحانو همدا کار وکړ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې حقیقت څه و انشاء الله د کتاب په اوریدلو سره به موږ او تاسو ټولو ته څرګنده شي. کتاب لیکوال عنایت الله التمش لیکلی چې بیا پښتو ژبې ته ژباړونکي دي عبدالواسع صابر، محمد شفیق مشفق ورور، او تاسو ته وړاندې کوونکي محسن احسان. محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله ورک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راوله خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله هیلې چې ژوند شي بیا حیات ومومي ژوند واخلي محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله. درنو او قدرمنو اوریدونکو، راځو تر سریزې تیریږو په ناول یا داستان شروع کوو. یو بل بت ماتونکی پیدا شو په 350 هجري کال د محرم د میاشتې په 10 تاریخ، یعنی د عاشورا په مبارک ورځ چې د عیسوي کال د 991 د نومبر د لومړۍ نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه مجاهد شخصیت وزیږید چې وروسته بیا د بت ماتي او بت شکن په نامه سره یاد شو. دا مجاهد شخصیت سلطان محمود غزنوي و. سره له دې چې 10 پیړۍ تیرې شوې، خو بیا هم د سلطان محمود غزنوي نوم او هغه پیغام هم ژوندی دی، کوم چې سلطان محمود غزنوي له ځان سره هندوستان ته وړلو. هغه وخت چې هندوستان کوپرستان و، په دې هیواد کې برهمن
او د هغوی شلخي خدایان واکداران. دا هغه پیغام کوم چې الله جل جلاله د حرا په غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالېږلی و. دا پیغام یوه شمع وه کې د حرا په غار کې هغه ته رڼا ور وبښل شوه، او هغه دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د الله جل جلاله څخه پرته بل څوک د عبادت وړ نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رسول او پیغمبر دی. او دا چې هیڅ انسان په بل انسان خپل ځانګړی او ذاتي حکم نشي چلولی. د سلطان محمود غزنوي نوم ژوندی دی، لوی او ستر پیغام ژوندی دی، سومنات شاهد دی، د هندوستان هغه ټول درمسالونه شاهدان دي کوم چې سلطان محمود غزنوي د هغوی بوتان مات بهر غورځولي، او د هغوی عبادت کوونکو ته یې ویلي وه چې د خاورې او ډبرو څخه جوړ شوي بوتان حقیقي خدایان نشي کیدی. په دې بوتانو کې د الله جل جلاله یوه ذره ځواک او توان نشته. هغوی ته تاسې ووایئ چې خپل مات شوي ځانونه جوړ کړئ او زما بدن ټوټې ټوټې کړي. نه بوتان خپله جوړ شول او نه د محمود غزنوي بدن ټوټې ټوټې شو. محمود غزنوي د دې مات شوو ټوټو د پاسه خپل لشکر تیر کړ، سپاره هم او پلي هم، هغه په تانیسیر کې هم همدا کار وکړ، په سومنات کې همداسې وکړل. د برهمنانو شلخي خدایان د اسلامي لشکر تر پښو لاندې د خاورو او شګو بسري او زرې وګرځېدې. بیا وروسته چې سلطان محمود په غزني کې وفات شو، نو د هندوستان د درمسالونو زنګونه او ګونګوریګان یو ځل بیا وګړنګېدل، او برهمنانو د مات شوو بوتانو پر ځای نوي بوتان جوړ کړل. پوره 1000 کاله وروسته، یعنی په 1971 میلادي کال کې د همدې هندوستاني بتخانې څخه دا اواز پورته شو چې موږ د اسلامي زړورتیا او کلتور بت مات کړ. په تیرو 100 کلونو کې زموږ ډیر مهم شان مات او له منځه ولاړل، لکه د ایمان حیثیت، د وقار او عزت حیثیت، د کلتور او فرهنګ حیثیت، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د وحدت حیثیت او ویاړ ټول ختم او له منځه ولاړ. بلکې زموږ هیڅ حیثیت ژوندی او سلامت پاتې نشو. برهمنانو د خپلو ښکلو او ښایسته ژوندي بوتانو په وسیله پر موږ داسې جادو او طلسم وکړ چې موږ خپله ګرځېدونکي د خاورې بوتان جوړ شو چې په خپل لاس جوړ شوي توپانونه مو خوروي او هر لوري ته الوزوي. هغه جوماتونه چې سلطان محمود غزنوي دلته جوړ کړي وو هغه ټول وران او ویجاړ شول. بتخانې او درمسالونه چې هغه وران او ویجاړ کړي وو هغه ټول آباد شول، او نوي جوړ شوي بوتان دا پیغورونه مسلمانانو ته ورکوي چې د مسلمانانو سره الله نشته. د باطل بت ماتونکي څه ډول وي، د حق بت څرنګه ماتیږي؟ د دې سوالونو او پوښتنو د ځواب لپاره پکار دی چې د دې خاورې پخوانی تاریخ راوسپړل شي او هغه په ژور فکر سره تر نظر تیر کړی شي. هغه برخې او کنجونه چې د تاریخ پوهانو سترګې هلته نه رسیږي او تیاره پردې پرتې دي، په داسې حال کې چې هم هلته حقیقت پروت دی او باطل غواړي دا تیاره کنجونه نور هم تر ډبلو او پیړیو پردو لاندې پټ کړي، تر څو صداقت او رښتینولي تر فشار لاندې پاتې شي. همدا دلیل دی چې د باطل ماتونکو تاریخ مسخه او ګډ وډ شو، ان تر دې چې د ننني وخت کلمه ویونکي تاریخ لیکونکي دا لیکي چې محمود غزنوي د زور او ملغلور سره مینه درلوده. بتان یې په دې خاطر ماتول چې په هغه کې سره زر، ملغلرې او قیمتي ګاڼې وې کوم چې هندوانو د پیرزوینې په خاطر هلته اچولي وه. د سومنات د بت په هکله هم هغوی همداسې لیکي، خو نورو غیر مسلمانانو تاریخ لیکونکو لیکلي چې دا بوتان کلک او منځ خالي نه وو. محمود غزنوي به هغه 8 ټوټې کول او بیا به یې بهر غورځول. وروسته به غزنوي لشکر هغه ټوټې ټوټې او د پښو لاندې به یې پایمالول. باطل تل د دروغو په وسیله خپریږي، او کله چې د باطل ختمونکي اولادونه دروغو ته حق ووایي نو بیا د حق حیثیت له منځه ځي. که د تاریخ تیارو پیچوکو کنجونو ته په غور سره وګورو، د 1000 کاله مخکې سترګو لیدلی تاریخ لیکنې ولولو، نو هغه به راته تیت پټ ښکاره شي. خو که په غور سره یې وګورو نو د هغه څخه پوره کیسه جوړیږي. خورې ورې کړۍ سره نشلي، که بیا دا ټولې کړۍ سره ونښلو نو د رڼا ورځې په شان به تاریخي حقایق ورڅخه څرګند شي. د تاریخ سره څوک نشي خرابولی، تاریخ څوک نشي دروغجن کولی. په کومه خاوره کې چې د شهیدانو او مظلومو خلکو وینې جذب شوي وي د هغې ذریعې هم خبرې کوي. د شهیدانو او مظلومانو وینې خاورې او شګو ته ژبه ورکوي او په خبرو یې راولي. د پاکې خاورې اواز اورېدلو ته ایماني بصیرت پکارېږي، او د دې اواز د پوهېدلو لپاره په زړه او دماغ کې الهي نور او رڼا ته اړتیا ده. خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله، هیلې
چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راولا محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راولا ټوټي چې سو منات کړې پر گزار د خپلو تورو ټوټي چې سو منات کړې پر گزار د درنو قدرمنو اوریدونکو که د ایمان بصیرت او په زړه کې د الله جل جلاله نور نه وي نو موږ به د الله جل جلاله په هغه مخلوق کې حساب شو چې تل رټل شوی او له رحمت څخه بې برخې دی د کومو په هکله چې قرآن مجید فرمایي موږ د هغوی په غوږونو کې دروندوالی ایښی دماغونه مو وربند کړي د هغوی لپاره په دنیا کې ذلت او رسوایي په آخرت کې ورته د اور عذاب دی الله جل جلاله پوهیږي چې هغه عذاب څومره ډارونکی او سخت دی د 940 عیسوي کال څخه 3 کاله مخکې یا وروسته پیښه ده چې په ایران باندې د نوشیروان عادل حکومت له پیړیو څخه ختم او د عدل حکومتونه هم له ډیرې مودې څخه لا درکه وو په هغې خاورې باندې اوس د داسې خلکو حکومت راغلی وو چې د عدل او انصاف سره یې دښمني د ظلم او تیري سره یې دوستي او محبت وو هغوی ځان پاچایان ګڼل او عام خلک یې خپل غلامان بلل د غلام ګرځولو طریقه دا وه چې عدالت او انصاف ختم او پر ځای یې بې عدالتي او ظلم پیل شي عوام وږي او بربند وساتل شي هغوی ته د خبرو وخت او اجازه ورنه کړای شي او خولې یې بندي شي هغه چاته هر څه ورکړل شي چې د دوی په ګټه وي د سټمینسو چاپلوسانو ډلې راپیدا شي سلاکاران او مشاوران د همدې چاپلوسي ډلې څخه غوره کړي نور انسانان تګلاسي او داسې حالت ته ورسوي چې د سپي د خولې څخه هډوکي وتښتوي او هغه بیا د خپلو بچو په خوله کې واچوي د ایران باچا او واکمن عدالت او انصاف د خپل هیواد څخه وویستلو او د عدالت نال شوي نیالګي یې له ریښو څخه وویست او لرې یې وغورځوه دې واکمن د نوشیروان کورنۍ له ایران څخه ویستلو او وطن خوشي کولو ته یې مجبوره کړه چې بالاخره هغوی وطن پرېښودلو او هرې خواته خواره شول هر لوري ته یې چې مخه شوه په همهغه لوري ولاړل د ګزارې کولو لپاره ټوله کورنۍ خوره واره شول ډیر پکې مړه شول ځوانان زاړه او کوچنیان ځوانان شول ډیر نسلونه راغلل او له منځه ولاړل یو ښکلی او ښایسته ځوان قرار الحکم بن قرار الارسلان د وخت او ژوند تېرولو لپاره د بخارا د یو ځنګل څخه د تېرېدو په حال کې و ترڅو یو نوي ځای د ځان لپاره غوره کړي په لاره کې ستړی او ستومانه شو د یوې ونې لاندې کېناسته او دمه یې جوړه کړه شاوخوا ګڼې ونې او ګن ځنګل و د ونو تر شا د کوچنیانو د لوبو او خندا اوازونه واورېدل قرار الحکم پوه شو چې دا به د کوچیانو ماشومان وي همهغلته سملاست او آرام پرېوت کوچنیانو په خندا او لوبو کې همداسې وړاندې تیر شول او چپوالی شو په دې چپوالي کې یو خوږ اواز را پیدا شو چې مقدس او سپېڅلی و کومې مېرمنې قرآن مجید په ترنم سره تلاوت کوه په هغه باندې لړزه راغله او ستړیا یې ختمه شوه تلاوت یې پرله پسې اورېده یو دم راپورته او ورخطا شو بیا د تلاوت په لوري په منډه شو د ونو څخه راوګرځېده او هغو 2 خیمو ته ورغی چې د پیوندونو څخه جوړ شوي وې د یوې خیمې مخې ته یوې پیغلې قرآن مجید تلاوت کوه هغه د خپل خوږ اواز په شان زړه راښکونکې او ښایسته وه 2 بوډاګان لرې ناست او پړي یې جوړول څو ښځې او 2-3 نارینه نور هم هلته موجود وو کله چې هغوی قرار الحکم ولید نو د ټولو پام ور واوښت هغه د ټولو منځ ته ورغی لومړی یې سلام پرې واچوه او بیا یې خلکو ته مخ واړوه او ویې ویل ستاسې دې لور د قرآن مجید یو آیات غلط ولوست که ستاسې اجازه وي زه به یې غلطي ونیسم او اصلاح به یې کړم هغې وویل ضرور یې ونیسه زموږ پام نه و چې کوم ځای غلط ولوست قرار الحکم ورته وویل داسې ښکاري چې تاسې ټول مسلمانان یاستئ هغوی ځواب ورکړ هو موږ الحمدلله مسلمانان یو قرار الحکم د پیغلې سره په ځمکه کېناست هغې سر راپورته کړ او بیا یې قرآن مجید بند کړ وروسته یې خپلو شا او خوا ناستو خلکو ته وکتل تر څو معلومه کړي چې دا انا اشنا څوک دی قرار الحکم پیغلې ته وویل
قرآن مجید خلاص کړه، تا یو ځای غلط ولست، پیغلې په تلاوت پیل وکړ، هغه یو ځل بیا آیات شریف غلط ولست، قرار الحکم هغه ځای ورته په ګوته کړ او غلطي یې ورته اصلاح کړه. بیا یې د انجلۍ څخه وپوښتل چې څه لولې، د هغې په مطلب پوهېږي؟ هغې ځواب ورکړ هو لږ لږ پرې پوهېږم. بیا یې د غلطۍ په اصلاح کولو د هغه څخه په سترګو کې مننه وکړه. پیغلې ورته وویل زموږ سره یو مشر اوسېده، هغه به ماته د الله جل جلاله کتاب قرآن مجید یادولو او په معنا باندې یې هم پوهولم، خو مار وچیچلو او مړ شو، اوس زه په ځینو برخو کې پوهېږم او په ځینو نه پوهېږم. قرار الحکم ورته وویل زه اوس د همدې آیاتونو مطلب درته وایم. بیا ورته د قرآن مجید د آیاتونو ژباړه پیل کړه چې دا رنګه وه. ابراهیم علیه السلام یاد کړه، بېشکه هغه رښتینی پیغمبر و. هغه خپل پلار ته وویل تاسې د داسو شیانو عبادت کوئ چې څه نه اورېدلی شي او نه خبرې کولی شي او نه ستاسې څه کار کولی شي. ما ته داسې علم راکړل شوی دی چې تاسې ته نه دی درکړی شوی. تاسې زما سره شئ، زه به نیغه او مستقیمه لار در وښیم. بیا قرار الحکم نجلۍ ته وویل مخکې وګوره چې څنګه فرمایي. کله چې ابراهیم علیه السلام د هغو خلکو او بتانو څخه جدا سو کوم چې دوی یې عبادت کوه، نو موږ ورته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ورکړل او ټول مو پیغمبران وګرځول. قرار الحکم وویل آیا ته د دې کیسې څخه خبره یې چې څه ډول وه؟ هغوی د بتانو عبادت کوه، د هغوی څخه به یې خپل مرادونه پوره کول غوښتل، حال دا چې د عبادت وړ او لایق او د مرادونو پوره کوونکی یوازې الله جل جلاله دی. هغه وویل کافران او مشرکان په خپل لاس بتان جوړوي، بیا د هغه عبادت کوي او د همهغه څخه خپل مرادونه غواړي، حال دا چې بتان نه اورېدل کولی شي، نه خبرې کولی شي، نه بل څه کار کولی شي، بلکې دومره کمزوري او عاجز دي چې د خپل ځان څخه مچان هم نشي شړلی. او که څوک ورڅخه یو شی وتښتوي د هغه د اخیستلو توان هم نه لري، نو د داسې ناتوانه کمزورو ړندو او ګونګو شیانو عبادت کول او د هغوی څخه خپل مرادونه غوښتل بېعقلي ده. او دا د انسان لپاره د شرم خبره ده چې د عقل څښتن انسان دومره بېعقل شي چې د کاڼو ډبرو او خاورو څخه په خپل لاس جوړ شوي بتانو ته سجدې کوي. یو بل قهرمان راولا دا خاورن نړتیاوي نهات لالو شزل موتا دا خاورن نړتیاوي نهات لالو شزل موتا نهات لالو شزل موتا عمر منصور جلال غوندې زړه سوند قائدان راولا عمر منصور جلال غوندې زړه سوند قائدان راولا محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راولا. کله چې قرار الحکم نجلۍ ته د قرآن مجید ژباړه او نوره کیسه بیانوله، شاوخوا موجود ټول نارینه او ښځې د هغه ګیر چاپیر راتاو شوي وو، ځکه چې د هغه په خبرو کې یو ډول اثر او اغیزه وه چې خلک یې ځان ته راجلبول. لس ځنډ وروسته هغه پورته شو او په یوه لور روانېدو چې یو بوډا د لاس څخه ونیولو. هغه یې را ایسار کړ او په خپل منځ کې یې کېناوه. بیا ورڅخه هغوی پوښتنې وکړې چې له کومه راغلی او چیرې روان وې. هغه ځواب ورکړ زموږ اصلي ځای ایران دی، خو د ډېرې مودې راهیسې په دښتو او بیابانونو کې ګرځم، کله یو ځای او کله بل ځای. د کوچنیوالي څخه د اسلام د سپېڅلي دین سره مینه او محبت لرم. زیات وخت په جوماتونو کې تېروم. د تلاوت، ترجمې او نورو دیني کتابونو سره مې ډېره مینه او شوق دی. پر هغوی تر یوې اندازې پورې هم پوهېږم. د خیمو اوسېدونکو ورته وویل ستا خبرې ډېرې خوندورې او اغېزمنې وې. که غواړې زموږ سره پاتې شې موږ در باندې خوښېږو، که نه یوه شپه خو زموږ سره ضرور پاتې شه. هغه هم تم شو. ډېر پوه او عالم نه و، خو په هغه کې پوره علم او هوښیاري معلومېده. خبرې او کیسې به یې د داستان په شان کولې، نو خلک یې ژر راجلبول. د شپې ټول خلک پرې راټول شول او ده ورته خپل او نور حالات بیان کړل. تر ډېره سره ناست او خبرې یې کولې. کله چې ښه شپه پخه شوه نو د خیمو اوسېدونکو یو یو ورڅخه پورته کېدل چې په اخر کې یوازې دوه بوډاګان ورسره پاتې شول. څرنګه چې هغوی د ده تر اغېزې او تاثیر لاندې راغلي وه، نو هغه ته یې په کلکه وویل چې باید زموږ سره همدلته پاتې شي. ستا خو هسې هم څوک نشته او زموږ همداسې ځوانانو او سړو ته اړتیا ده. په دې پاتې کېدو کې هم ستا خیر دی او هم زموږ. دوه بوډاګانو بیا ورته وویل دلته زموږ ټول نارینه
د ودونو خاوندان دي او دا پیغله نجلۍ چې تا ورته قرآن مجید وښوده دا بې واده ده. موږ ته مناسب سړی په لاس نه دی راغلی چې ور یې کړو، نو که ته پاتې شې همدا به درته په نکاح کړو او زموږ د کورنۍ یو غړی به شې او ټول به سره ګډ ژوند کوو. قرار الحکم ورڅخه وپوښتل آیا د دې څخه مخکې تاسې کوم بل سړی نه دی پیدا شوی چې دا مور کړی وای؟ آیا زه لومړی سړی یم چې دلته راغلی یم که څرنګه؟ هغوی ځواب ورکړ ډېر راغلل او لاړل. هغوی ټول اخیستونکي وه، یو د بل څخه زیات نرخ ویلو. یو ځل موږ له یوه سره بیه او قیمت خلاص کړ او انجلۍ مو ورته وسپارله، خو هغه ونه منله او خبره همهغسې پاتې شوه. په هغه وخت کې شتمنو او مالدارو خلکو د کوچیانو او اطرافي خلکو لورګانې په لوړه بیه اخیستې او په کورونو کې به یې ساتلې، ځکه چې د اطراف میرمنې او پیغلې ډېرې ښکلې او ښایسته وي. دا خبره په هغو خلکو کې څه بدکار نه معلومېده او عام رواج و. هر چا به خپلې لوڼې او خویندې خرڅولې او خلکو به په بیه اخیستلې. قرار الحکم وپوښتل دې انجلۍ ولې دا خبره ونه منله او انکار یې وکړ؟ دا خو عام رواج دی او هیڅوک یې هم بده نه ګڼي. بوډاګانو ځواب ورکړ دا انجلۍ داسې خبرې او ویناګانې کوي چې موږ د هغې څخه ویرېږو چې پر موږ کوم مصیبت رانه شي. هغه وایي چې ما په دې ځنګل کې یوه د روښانه څېرې والا سپین ږیرې ولیده چې ما ته یې ویل ته باید د کوم خاص سړي سره نکاح وکړې، په چا خرڅه نه شي، ځکه ستا څخه به داسې څوک پیدا شي چې نور خلکو ته به نیغه او سمه لاره په ګوته کوي. نو ځکه هغه وایي تر څو چې د نکاح والا او نیک سړی نه وي پیدا شوی زه په چا ځان نه خرڅوم او که تاسې ما مجبور کړي نو زه بیا ځان وژنم. موږ په همدې خاطر هغه اخیستونکو ته نشو ورکولی. دا زموږ شرط دی چې تاسې به زموږ سره پاتې کیږئ او هیڅ وخت به راڅخه نه جدا کیږئ. که دا شرط درته منظور وي نو بیا موږ نجلۍ تا ته په نکاح درکوو. قرار الحکم ورته خپل دواړه لاسونه وښودل چې زه خالي لاس یم او هیڅ را سره هم نشته، نو بیا ماته نجلۍ څرنګه راکوئ؟ هغوی ورته وویل بس تا پاتې کېدل زموږ سره د دې نکاح لپاره کافي دي، ځکه چې زموږ به یو نارینه زیات او د دې نجلۍ حیا او پرده به هم خوندي شي. سبا د قرار الحکم او نجلۍ نکاح وتړل شوه او همدا د هغه واده و. نه پکې غوښې او کبابونه، نه پکې ډولونه او اتڼونه وه. قرار الحکم په لومړۍ ورځ هغې ته وویل چې زما څخه دې خلکو ستا په بدل کې خپله ازادي اخیستې او زه یې پابنده کړی یم چې دلته به اوسېږي. حال دا چې زه دا کار نشم کولی. که ته وعده کوې چې کله مو خوښه شوه نو دواړه به ځو. میرمنې ورته وویل ما د الله جل جلاله په نامه ستا سره نکاح کړې او زه ستا میرمن یم. کله چې ته وغواړې زه هرې خواته در سره ځم. په لومړي وار چې ته ما ولیدې نو ما ته په زړه کې دا خبر واچول شو چې که دا سړی تا وغواړي نو قبول یې کړه. بیا هغه ورڅخه پوښتنه وکړه دا خلک وایي چې تا په ځنګل کې کوم روښانه څېرې څښتن سپین ږیري لیدلی چې هغه تا ته ویلي چې ستا به زوی پیدا کېږي، هغه به خلکو ته لارښوونه کوي او بې لارې خلک به نیغې لارې ته برابروي؟ میرمنې ورته ویل هو همداسې ده. زما همدا ارزو او خواهش دی چې زما زوی یا زما لمسی داسې یو شخص شي چې خلکو ته نیغه لار ور په ګوته کړي او هغوی د خیر او نیکۍ لارې ته برابر کړي او په نړۍ کې داسې نوم وګټي چې بیا یې هیڅوک هم هیر نه کړي بلکې په دنیا او آخرت کې نوم ولري. بیا د خاوند او میرمنې ترمنځ په ډیرو خبرو، مسایلو او رواجونو باندې بحث وشو او هر یو خپل خپل نظریات وړاندې کړل. خو په دې ټولو خبرو کې دا خبره ډیره جوته وه چې ښځه ډیره پاکه، دینداره او د یوه لوی فکر خاونده وه. ډیر لوی ارمان یې درلوده او د ټول انسانیت فکر ورسره و، سره د دې چې د یوه ځنګل اوسېدونکې او د یوه امي سړي لور وه. خو الله جل جلاله هغې ته دا لوی او پراخه نظر ورکړی و او د هغې ټول غم او فکر په همدې کې و چې الله جل جلاله به ورته داسې زوی یا لمسی ورکوي چې د انسانیت په خدمت او لارښوونه کې به نوم پیدا کوي او داسې نوم چې بیا به یې تر اخره وخته پرې څوک له یاده نه باسي. محمود غزنوي غندي او بل قهرمان راولا، محمود غزنوي غندي او بل قهرمان راولا، غندي او بل قهرمان راولا. طارق ابن زیاد را تو پیدا کړه دی وطن کې، طارق ابن زیاد را تو پیدا کړه دی وطن کې، طارق ابن زیاد را تو پیدا کړه دی وطن کې. یوسف بن تاشفین غوندي او کلی خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، قرار الحکم او د هغه میرمن په همدې ځنګل کې د نورو خلکو سره یو ځای اوسېدل او خپل جند یې سر ته رسولو چې یو کال وروسته یو زوی پیدا شو او پر هغه د سبکتګین نوم کښېښود.
مور یې نور امید هم زیات شو چې دا کوچنی به په نړۍ کې نوم پیدا کوي او د خلکو لارښوونه او رهنمایي به کوي. نو د خپل زوی ورسره ډیر زیات غم پیدا شو او تل به یې په زړه کې ګرځېدل کوم داسې ځای ته ورسوي چې هلته سبق ووایي او د خلکو رهنمایي او لارښوونې ته ځان چمتو کړي. یو ځل قرار الحکم خپلې مېرمنې ته وویل چې زما خو خپله په دې ځای کې زړه نه دی تنګ او نه مې زړه غواړي چې د دې ځای څخه ولاړ شم، خو د خپل زوی په هکله را سره اندېښنه وي چې په داسې ځنګل کې به د ده راتلونکي څرنګه وي چې یوه ورځ هم څوک ورڅخه نشي ډاډه کېدی. په دې خبره یې مېرمنه ډېر خوشحاله شوه او خاوند ته یې وویل زه اوس ډاډه شوم چې زما امید به پوره شي ځکه ستا سره هم د زوی غم پیدا شو. نو داسې به وکړو چې د دې ځای څخه به ووځو او بل داسې ځای ته به ولاړ شو چې هلته راته کسب او کار هم پیدا شي تر څو خپل زوی هلته وروزو. دواړو خبره سره پخه کړه د کار او خاشاک په پلمه له خیمو څخه ووځو او بیا به په بل لوري ولاړ شو. سبا ورځ خاوند او مېرمن د خاشاک په پلمه د خپل کوچني سره ووتل او خپله لاره یې ونیوله. څرنګه چې دوی پټ او غلي وتل نو د سپرلي لپاره ورسره هیڅ هم نه وه. دواړه پلي روان شول او غلي وتل پلي روان شول او تر ماپښینه پورې راستانه نه شول. د خیمو اوسېدونکو سره فکر پیدا شو چې دوی ولې تر اوسه پورې راستانه نه شول. نو د لټون لپاره یې 3 سپاره ولېږل چې لټون یې وکړي، داسې نه چې چا پرې برید کړی وي او یا کومې بلې خوا ته نه وي تښتېدلي. سپاره په لټه پسې ووتل او ډېر لرې ولاړل. ګوري چې د سیند په غاړه ښځه او خاوند روان دي ځکه هغوی دواړه غوښتل بلې سیمې ته ولاړ شي او هلته د زوی لپاره د ښوونې او روزنې شرایط برابر کړي. سپاره ورنږدې شول. هغوی چې کله ولیدل نو ماشوم یې په سر کېښوده او دواړه سیند ته ورکښته شول. په همدې وخت کې سپاره ورورسېدل او په چغو یې پیل وکړ چې راوګرځئ که نه دواړه به ووژل سي. ښځې او خاوند دواړه الله الله کول او له اوبو څخه پورې ووتل. سپاره هم نا امیده شول او بیرته ولاړل. دواړه بیا د سیند په بله غاړه روان شول او یو کوچني ښارګوټي ته ورسېدل چیرته چې د کسب او کار لپاره شرایط برابر وو او هم د دې امید و چې په راتلونکي خپل زوی ته د زده کړې مناسب شرایط برابر کړي. د لږ لټون څخه وروسته د اسونو یو سوداګر قرار الحکم ته نوکري ورکړه او هم یې په خوا کې ورته یو جونګړه هم وسپارله تر څو هلته پکې واوسېږي. د څو ورځو نوکرۍ څخه وروسته د اسونو سوداګر ته څرګنده شوه چې د دې نوي نوکر ډېر ښکلې او ښایسته مېرمن په جونګړه کې بېکاره ناسته ده. نو سوداګر یوې نوي نوکرې ته وویل چې یوه جوړه جامه واخله او د هغه د نوکر ښځه د کالو اغوستلو وروسته د کار لپاره دلته راوله. نوکره ورغله، هغې ته یې جامې ورکړې او د ښار د ښځو په شان یې جوړه کړه او بیا یې خپل بادار ته راوستله. بادار هغه د خپل ځان سره ساتل غوښتل. نو د څه خبرو څخه وروسته د بادار نیت واوښت، غوښتل یې ښځې ته لاس واچوي، خو هغې خپل ځان ورڅخه لرې او دروازې ته یې ځان ورساوه. بیا یې بادار ته وویل د خدمت او نوکرۍ لپاره راغلی یم، ته بده اراده لرې، زه خپل خاوند لرم او د هغې سره بې وفایي نشم کولی. بادار ورته ډېرې سپورې ستخې وویلې او بیا د ترلاسه کولو لپاره هغې ته شنه باغونه وښودل، خو هغه په هیڅ صورت هم تسلیم نه شوه. بیا یې په اختارونو پیل وکړ او وویل ته به هم خاوند له لاسه ورکړې او هم به په خپل زوی پسې سرګردانه شې. هغې په ځواب کې ورته وویل که هر څومره ښځې زما خاوند ته ورکړې هغه به ما نه سترګې نه واړوي. بیا د بادار د کوټې څخه ووته او خپلې جونګړې ته ولاړه. بادار خپله نوکر راوغوښتل او هغې ته یې وویل چې په هر صورت کېږي دا ښځه باید خپله کړم او د دې لارې چارې باید ته برابرې کړې. 2 ساتونکي ته یې وظیفه وسپارله چې قرار الحکم د شپې ووژني او ښځه یې له ځانه سره دلته راولي. د دې خبرو په وخت کې 2 نوکرانې هلته ولاړې وې او دا خبرې یې واورېدې. ډېرې خفه شوې ځکه چې په هغوی غریبې ښځې زړه وخوږېده. کله چې ماښام شو او قرار الحکم کور ته راغی نو مېرمن یې ورته ټوله کیسه واوروله. په همدې وخت کې د بادار د نوکرو څخه یوه نوکره راغله او د هغوی جونګړې ته ننوته او هغوی ته یې د خپل بادار شوم پلان واورول او دا یې ورته وویل چې څومره ژر کېدای شي باید له خپله کور څخه ووځي او لرې چیرې ولاړ شي. قرار الحکم سمدستي د خپلې مېرمنې او زوی سره یو ځای د سوداګر له جونګړې څخه په نامعلوم لوري ووت، په داسې حال کې چې زړه یې تونې ته رسېدلی و. د څه سفر څخه یې وروسته خپلې مېرمنې ته وویل راځه بیرته همهغه خپل ځنګل ته ولاړ شو. خو مېرمنې یې وویل د څه لپاره د هغه ځای راوتلي چې بیا ورشو. نو د یو ښار لاره یې ونیوله. د سوداګر 2 ساتونکي چې د قرار الحکم د وژلو لپاره ټاکل شوي هغوی بېغمه وو چې د شپې په اخري برخه کې به خپل کار سرته رسوي. نو ماښام یې ښه ډېر شراب وڅښل او بیا په نخرو اخته شول. کله چې د شرابو نشه کمه شوه نو تورې په لاس د جونګړې په لور روان شول. څرنګه چې هلته تیاره وه نو د یوې کوټې دروازه په قلاره خلاصه کړه او کوټې ته ننوت. بیا یې هلته قرار الحکم ته آواز وکړ خو هیڅ چا هم ځواب ورنه کړ. یوې او بلې خوا ته یې لاسونه وهل خو په کوټه کې هیڅوک هم نه و. خپل بادار ته ورکړل او هغه یې په دې خبر کړ چې نوکر تښتېدلی. هغه یوې او بلې خوا ته هڅه وکړه خو څوک
په لاس ور نه رغلل. قرار الحکم د خپلې مېرمنې سره بل ښار ته ورسېد او هلته د یو بل سره نوکري او مزدوري کول او ځان یې پرې ساتلو. د یوه ښار څخه بل ښار ته تللو او خپل ژوند یې تېراوه تر دې چې سبکتګین د 4-5 کلونو شو نو یو کلي ته ولاړ او هلته یې خپل زوی د یوه جومات د امام سره شاګرد او پخپله یې په کار پیل وکړ. د جومات امام په پوره مینه محبت او اخلاص سره سبکتګین ته سبق او زده کړه پیل کړه، خو د هغه استعداد دومره اوچت و چې په لږ وخت کې ډیر زیات شیان یاد کړل او د خپل استاد څخه به یې ډیر پوښتنې کولې. امام چې د هغه په استعداد او ځیرکتیا پوه شو نو مینه یې نور هم ورسره زیاته شوه. 4-5 کاله یې سبکتګین ته زده کړه او روزنه ورکړه، خو نور یې نشوی کولی چې د هغه پوښتنو ته ځواب ورکړي. نو ځکه یې د هغه پلار ته وویل چې نور زما توان نه رسیږي چې ستا زوی ته سبق ووایم. ښه خبره دا ده چې بخارا ته ولاړ شي او هلته د نورو اوچتو علماو څخه زده کړه پیل کړي. زه به د یو عالم په نامه لیک درکړم، عالم ته به دې معرفي کړم. په دې وخت کې د هلک عمر 10-11 کاله شوی و، خو په دې کم عمر کې قرآن او حدیث پوره لوستلي وه. داسې خبرې به یې کولې چې لوی لوی کسان هم نشوی کولی. امام قرار الحکم ته مشوره ورکړه چې بخارا ته ولاړ شي چې په لاره کې د لوټمارانو او دړمارانو خطر زیات و. نو هغه د کوم کاروان په انتظار کې تر 100 ورځو پورې پاتې شو. یوه ورځ کاروان برابر شو چې بلخ او بخارا ته روان و. هغه هم د خپلې مېرمنې او زوی سره یو ځای په کاروان کې ورګډ او سفر یې پیل کړ. په لومړۍ شپه چې کله د کاروان خلکو د ماښام ډوډۍ وخوړله او لمونځونه یې ادا کړل نو د ستړیا په سبب زر ویده شول. د